نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن زستاسو مخکې ډېرې مجربې او بهترینې وظیفې سره حاضر شوی یم. زما د الله رب العزت نه دا تمه ده، دا امید دی چې تاسو چرته هم یئ الله تعالی مو روغ جوړ او خوشحال ساته. الله رب العزت مو د زړه تمام مرادونه، خواهشات، هغه خواهشات چې جایز خواهشات دي، الله تعالی مو تمام خواهشات پورا کا. که څوک بیمارانی الله رب العزت تی والا شفاء کامله عاجله ور نصیب کی. که څوک د چا خپل خپلوان وفات شوي دي الله تعالی د هغوی مغفرت تامه نصیب کی. عزتمندو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د هر چا خپل مشکلات دي، تکالیف دي، او هغوی غواړي چې په کومه طریقه باندې مونږ دا خپل مشکلات مصائب حل کو. د چا د غریبۍ مسله ده، نو د چا د محبت مسله ده، د ښځې خاوند منځ کې د جګړې مسله ده، یا د رشتې نه راتللو مسله ده. عزتمندو کتونکو په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو بهترینه او مجربه وظیفه درکول غواړم. که دا وظیفه تاسو په صدق دل سره وکړئ او پوره ایمان او اعتقاد او یقین سره تاسو وکړئ، نو زه د الله رب العزت نه دا امید لرم چې الله تعالی به ستاسو تمام مشکلات، خواهشات، ضرورتونه، مقصدونه الله رب العزت پوره کړي. زما عزتمندو دا وظیفه د الف لام میم وظیفه ده، ډیره مجربه وظیفه ده، خو تاسو به په هغه طریقه کار کوئ کوم طریقه کار سره چې زه تاسو ته ښیم. که چېرې تاسو دا طریقې نه خلاف وکړله نو بیا به کار نه کوي. نو بیا به تاسو کامنټ کې لیکئ او واتساپ باندې به میسیجونه هم کوئ چې قاري صاحب زمونږ وظیفې خو څه کار ونه کړو. زما عزتمندو د وظیفې کولو طریقه دا ده چې دا وظیفه به تاسو شپږم زیارت جمعه یا خالی اتوار ګل، یعنی د دریو ورځو کې چې تاسو کلم دا وظیفه وکړه نو دا وظیفه په دې ورځو کې صحیح ده. طریقه کار د دې صدارنګ دی چې اول به تاسو 3 پیرې درود شریف وایي، درود ابراهیمی. هغه درود ابراهیمی چې مونږ په مانځه کې وایو، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمندو 3 پیرې به درود ابراهیمی وایي او بیا ورپسې د شپږم په ورځ باندې 3333 پیرې دا حروف وایي، حروف مقطعات، الف لام میم، الف لام میم. دې طریقې سره به تاسو الف لام میم وایي څو پیرې 3333 پیرې، او بیا په دویم ورځ باندې به 3333 پیرې تاسو ووایئ. خو زما عزتمندو
د دې به تاسو ته څنګه پته لګي چې زما وظیفه قبوله شوله او که قبوله نشوه؟ طریقه دا ده چې تاسو د شپږم په ورځ باندې 3333 پېرې تاسو الف لام میم وظیفه وکړئ. نو تاسو کله به څوک خوږ څیز راوړي، که فروټ وي او که نور خواږه وي، هر څه چې وي، خو خوږ څیز به تاسو کله څوک راوړي. که خوږ څیز تاسو کله چا راوړو، نو بیا پوه شه چې زما وظیفې کار وکړو، زما وظیفه قبوله شوه. که چېرې خوږ څیز تاسو کله چا راوړو، نو بیا د زیارت په ورځ باندې به بیا تاسو 3 پېرې درود ابراهیمي به ووایئ او بیا به الف لام میم د دې وظیفه به تاسو بیا وکئ. 3333 پېرې به تاسو وظیفه وکئ او بیا ورپسې بیا تاسو درود ابراهیمي ووایئ. نو زما عزتمندو په 2 ورځ چې کله تاسو دا وظیفه وکئ، تاسو کله به څوک شیرني او خوږ څیز به راوړي. که راوې نه وړو، نو په 3 ورځ باندې د جمعې په ورځ بیا تاسو دا وظیفه وکئ. دقرانګې دا وظیفه تاسو د خالي، اتوار او د ګل په ورځ باندې هم کولی شئ. نو که ستاسو دومره اعتماد او دومره یقین او دومره بروسه وه الله رب العزت ذات باندې چې یو پېره تاسو وي، یو ورځ تاسو مقصد ضرورت پوره شو، نو ښه ده. او که بیا ستاسو یقین او اعتماد کمزوري، په ګناهونو کې تاسو ډوب یئ، نو په 2 ورځ به خامخا دا خپل اثر کوي. او که په 2 ورځ نه، نو په 3 ورځ خو به خامخا کوي. اوس یو ملګری داسې دی چې هغه 3 ورځې وظیفه وکړله، خو څه مقصد او مراد او مطلب باندې ونه رسېدو، چا ورکړه شیرني راونړه، نو هغه دا وظیفه 3 هفتې مسلسل جاری ساتلی شي. یعنی شپږم زیارت جمعه، بیا په 2مه هفته باندې شپږم زیارت جمعه، بیا په 3مه هفته باندې شپږم زیارت جمعه یا خالی اتوار ګل. نو دا 3 هفتې تاسو مسلسل دا وظیفه وکئ. نو انشاءالله تعالی تاسو ته په خپله سترګو باندې تاسو په خپله دا وګورئ چې الله رب العزت به ستاسو ټول مقصدونه، مرادونه او هر قسمه تکالیف او مشکلات، او که هغه د ویزې مشکلات وي، که هغه د رشتې نه راتلو مشکلات وي، که هغه د ښځې خاوند خپل منځ کې د جګړې مشکلات وي، چې څه وي الله رب العزت به هغه ستاسو تمام مشکلات حل کړي. عزتمندو کتونکو، دا یو مجربه وظیفه وه چې ما تاسو ته ذکر کړله. که چېرې تاسو څه تپوس کول غواړئ، څه معلومات اخیستل غواړئ، نو لاندې کمنټ کې تاسو لیکلی شئ او دې سره زموږ په واتساپ نمبر باندې تاسو هم رابطه کولی شئ. عزتمندو، ډېر خلک وظیفې ورکوي په یوټیوب باندې، په فیسبوک باندې وظایف ورکوي، خو هغوی سره د استادانو اجازت ورسره نه وي. الحمدلله موږ سره د استادانو اجازت موجود دی. موږ ته استادانو د جایز دم درود او د تعویضاتو اجازت راکړی دی. که د ستاسو څه ضرورت وي، نو موږ سره په کانټیکټ نمبر باندې په واتساپ باندې رابطه هم کولی شئ. ملاویږم به انشاءالله تاسو سره بلې ویډیو کې. تر هغه وخته پورې ما ته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.